السلام علیکم دیواله نن اکیډمۍ ته په خیر راغلی د نن ورځې په درس کې به کنجنکشن وایو کوم چې د پارټ اف سپیچ یوه اهمه حصه ده د کنجنکشن ډیفینیشن موږ داسې کوو چې کنجنکشن is a word that connects word, phrases, clauses and sentences. کنجنکشن ته په اردو کې حرف عطف په پښتو کې حرف ربط یعنې دا وایي هر هغه لفظ ته په جمله کې کنجنکشن وایو کوم چې الفاظ ملاوي phrases, clauses او یا جملې ملاوي. جنکشن اصل کې جوړ ته وایي هر هغه ته جنکشن وایي کوم ځای کې چې دوه شیونه ملاویږي لکه د مثال په تور باندې د ریل ګاډي پټلۍ چې کوم ځای کې دوه پټلۍ ملاویږي هغه ته جنکشن وایي. نو کنجنکشن به داسې لفظ ته موږ وایو کوم چې الفاظ ملاوي phrases, clauses او یا جملې ملاوي. د مثال په تور باندې علي and احمد are friends. علي او احمد ملګري دي. په دې جمله کې کنجنکشن څه شو and کنجنکشن دی او علي او احمد یې ملاو کړي دي. یا ووایو چې would you like coffee or tea. ته به چای خوښوې یا قهوه. نو په دې جمله کې کنجنکشن are دی. کافي او ټي ملاو کړي دي. کافي ځان له لفظ دی او ټي ځان له لفظ دی. نو کنجنکشن به کله الفاظ ملاوي کله به clauses کله به phrases او کله جملې ملاوي. We missed the bus so we had to walk. په دې جمله کې کنجنکشن so دی. so کنجنکشن دی او we missed the bus یو سنټنس او we had to walk بل سنټنس دا دواړه یو ځای کړي دي. یا موږ بل یو مثال واخلو جان as a doctor and اسلم as a teacher. جان یو ډاکټر دی او اسلم یو استاد دی. and پکې کنجنکشن شو دا دواړه انډیپندنت کلاز یو ځای کړي دي. یا بل یو مثال وایو چې because it was raining we stayed inside the room. باران ورېدو نو موږ په کمره کې پاتې شو. دلته کنجنکشن because دی او څه کار یې کړی دی it was raining یو کلاس we stayed inside the room بل کلاس دا دواړه یو ځای کړي دي. په subordinating کنجنکشن کې موږ دا ووایو چې because موږ ولې د جملې په شروع کې ولګو. کنجنکشن به کله موږ سره د جملې په منځ کې راځي کله به د جملې په شروع کې راځي. په کنجنکشن او پریپوزیشن کې به موږ نه کنفیوز کیږو. کنجنکشن به موږ سره الفاظ phrases, clauses او جملې ملاوي په خپل منځ کې او پریپوزیشن به موږ ته place, time او direction ښیي په جمله کې. په دې جمله کې که تاسو وګورئ on پریپوزیشن دی کنجنکشن نه دی ځکه چې دا ټوټل یو سنټنس دی او په دې سنټنس کې موږ ته place ښودلی دی چې کتاب چېرته پروت دی په ټیبل باندې پروت دی. The book is on the table. کتاب په ټیبل باندې پروت دی نو ځای راته ښودلی دی. adverb a place دی. د کنجنکشن درې بنیادي قسمونه دي coordinating conjunction, subordinating conjunction او correlative conjunction. دا یو موږ په ډیټیل باندې اوس وایو. A coordinating conjunction is a word that join element of equal grammatical rank in a sentence. Coordinating conjunction به داسې conjunction ته وایو کوم چې یو شانته الفاظ یو شانته phrases یو شانته clauses یا یو شانته جملې ملاوي کوم چې د یو شانته اهمیت وړ وي یا یو شانته نوعیت لري. لکه د مثال په تور باندې امجد left quickly and I was worried about him. په دې جمله کې کنجنکشن and دی او څه کار یې کړی دی امجد left quickly او I was worried about him دا دواړه clauses یو ځای کړي دي چې امجد په تیزۍ باندې لاړی نو زه د هغه په باره کې پریشان وم. he worked hard but he failed. هغه سخت محنت کولو خو بیا هم فیل شو. he worked hard یو کلاس شو he failed بل کلاس but پکې کنجنکشن شو او دا دواړه clauses یې یو ځای کړه. He started early yet he did not reach on time. هغه په وخت باندې روان شو او بیا هم په خپل وخت باندې ونه رسیدو یعنی هغه وختي روان شو په خپل وخت باندې ونه رسیدو نو yet پکې کنجنکشن شو او څه کار یې وکړو he started early او he did not reach on time دا دواړه sentences یو ځای کړه. کله کله به but as a preposition استعمالیږي او yet as a adverb به استعمالیږي. نو راځي چې په دې کې وپېژنو چې but به کله preposition استعمالیږي او yet به کله as a adverb استعمالیږي. nothing but cheer were available. یا بل یو سنټنس ولیکم he worked hard but he failed. په دې اول جمله کې but preposition دی ځکه preposition دی چې دې څه شی نه دی میلاو کړي بلکې دا یو سنټنس دی روغ چې کله د but معنا سیوا راتله سیوا یا علاوه راتله نو دې ته موږ بیا preposition وایو. nothing but cheer were available. د کورسونو علاوه هیڅ هم نه و. he worked hard but he failed.
دلته په دې جمله کې بټ کنجنکشن دی. ځکه کنجنکشن دی چې دا کلاس او دا کلاس یو ځای کړي چې هغه سخت محنت کولو بیا هم پیل شو. He did not reach yet. هغه تر اوسه ونه رسېدو. نو په دې جمله کې yet ورب دی، نه کنجنکشن دی نه پریپوزیشن دی. کنجنکشن ځکه نه دی چې دې موږ سره دوه شیونه نه دي میلاو کړي، نه دوه الفاظ میلاو کړي، نه دوه کلازز، نه دوه فریزز او نه دوه سنټنسز. او پریپوزیشن ځکه نه دی چې د پریپوزیشن لپاره د ابجیکټ ضرورت وي او ابجیکټ به موږ سره یا پروناون وي یا به ناون وي چې دواړه دلته موجود نه دي. نو دا ورب دی. He started early yet he did not reach on time. په دې جمله کې اوس yet کنجنکشن دی. ځکه کنجنکشن دی چې دې موږ سره دوه کلازز یو ځای کړي. he started early او he did not reach on time. نو دلته دا کنجنکشن دی او دلته کې ورب دی. د کوارډینیټینګ کنجنکشن موږ سره اوه قسمونه دي. د دې اسانه فارمولا فینس به وایي دی. د اف نه مطلب پار، A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet او S for so. دا و زموږ سره کوارډینیټینګ کنجنکشن دي. کوارډینیټینګ کنجنکشن به مثال لپاره سنگل ورډ وي او دا به د جملې په منځ کې استعمالیږي، په شروع کې به نه استعمالیږي. Subordinating conjunction. The subordinating conjunction is a type of conjunction that connects an independent clause with a subordinate clause. Subordinating conjunction با هغه conjunction ته وایو کوم چې independent clause او subordinate clause یو ځای کوي. subordinate clause ته dependent clause هم وایي. independent clause یو وړوکی sentence وي کوم کې چې verb او subject combination وي او پوره meaning ورکوي. subordinate یا dependent clause هغه clause ته وایي کوم کې چې subject او verb combination وي خو دا پوره meaning نه ورکوي. تاسو په phrases او clauses باندې پوهیږئ. په تیر شوي درس کې موږ clauses او phrases ویلي په ډیټیل باندې. لینک په ډسکرپشن کې موجود دی، هلته نه تاسو کتلی شئ. I am not going to school because I am sick. دلته کې conjunction because subordinate conjunction دی ځکه چې دې موږ سره dependent او independent clause یو ځای کړی دی. independent clause I am not going to school، زه سکول ته نه ځم، دا زموږ سره independent clause دی. because I am sick ځکه چې زه بیمار یم، دا dependent clause دی. دا دواړه یو ځای کړي دي. زه سکول ته نه ځم ځکه چې زه بیمار یم. because I am sick ځکه چې زه بیمار یم، دا dependent clause دی. یا ووایو چې I will call you when I get home. که زه کور ته لاړم نو تا ته به کال وکړم. when I get home که زه چېرته کور ته لاړم، دا dependent clause دی. او موږ دا ویلي چې dependent clause به پوره meaning نه ورکوي. when I get home که زه چېرته کور ته لاړم نو څه پوره meaning نه ورکوي. I will call you زه به تا ته کال وکړم. دلته کې conjunction څه شو when او کوم ټایپ conjunction شو subordinating conjunction شو. because I woke up late this morning I went to school without taking tea. زه نن سهار لیټ پاسېدم نو د چای د څښلو نه بغیر سکول ته لاړم. because پکې conjunction شو، subordinate conjunction شو. دا موږ د جملې په شروع کې ځکه ولګو چې دلته موږ کامه لګولې ده. که چېرته موږ دا because د جملې په منځ کې ولګو نو بیا به کامه نه لګو. لکه د مثال په طور باندې که زه دا داسې ولیکم چې I went to school without taking tea because I woke up late this morning. نو دلته ما because ولګو، دا subordinate conjunction شو او موږ کامه ونه لګوله. دا زموږ سره subordinate conjunction دي. correlative conjunction څه ته وایي؟ correlative conjunction or pair of words that join or correlate phrase or words with equal importance in a sentence. correlative conjunction با د coordinating conjunction په شانته د یو شانته اهمیت word sentence phrases clauses یا الفاظ یو ځای کوي. correlative conjunction با همیشه په جوړه کې وي، یعنی دوه الفاظ به وي. یو الفاظ په جمله کې استعمال شي نو بل الفاظ به خامخا استعمالیږي. لکه د مثال په تور باندې I am not only angry but also tired. زه یوازې وږی نه یم لیکن ستړی هم یم. not only
او but also دا زموږ سره کوریلیټیو کنجنکشن دي چې کله په جمله کې not only رالو نو but also به ضرور راځي دغه شانته I neither like coffee nor tea چې کله په جمله کې neither رالو نو نار به ضرور راځي چې زه نه قهوه خوښوم نه چای خوښوم I like both maths and physics زما maths او physics دواړه خوښ دي چې کله په جمله کې both رالو نو end به بیا راځي I will either go to Islam Abad or Peshawar زه به یا اسلام آباد ته ځم یا پېښور ته د either سره به څه شی راځي r راځي دې ته کوریلیټیو کنجنکشن وایي Correlative conjunction masala da di not only but also such that both and neither are either are rather than چې کله not only رالو نو په جمله کې به but also راځي such that چې کله such رالو نو په جمله کې به that راځي چې کله په جمله کې both رالو نو and به راځي Thank you very much